سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او پر تیرو درسونو به مو تمرین کړی وي. افغان زه یم. نن تاسو ته د خطاطۍ د 11مې برخې په باره کې معلومات درکوم. په تیره برخه کې موږ عین لفظ تمرین کوي. اوس فی تمرینوو چې فی له الف څخه تر یې پورې په څه ډول او له کومو الفاظو سره مښلول کیږي.
ښایي زما اواز نن تاسو ته څه ناڅه بل ډول وي. زه زکام یم، اواز مې څه ناڅه تغییر کړی دی، نو نور داسې غټه مشکل نشته. اوس راځو د الفاظو پر تمرین باندې کار شروع کوو. په تیره برخه کې موږ عین لفظ تمرین کوي، اوس فی لفظ تمرینوو. یوه خبره چې زه باید یادونه وکړم هغه دا ده چې موږ په تیرو الفاظو کې جیم نه دی تمرین کړی، یعنی جیم لفظ باید موږ تمرین کړی وای خو نه دی مو تمرین کړی. پر راتلونکي برخو به انشاءالله پر جیم باندې هم کار وکړو. اوس راځو د الفاظ پر تمرین باندې کار شروع کوو. اول یې فی له الف سره مشلو، فی له الف سره. اول داسې یو حرکت لیکو، وروسته داسې په نري کلم، دا وروسته ځای په پنډ کلم، فی او الف. یو واره بیا لیکم، فی د فی سر، دا ځای په پنډ کلم، بل حرکت یې داسې فی او الف. یو واره بیا لیکم، فی او تی، فی او تی، یعنی فی تی سی بی دا ټول شکل یې سره یو شی دی، یوازې په ټکي کې فرق دی. فی او تی. فی اول داسې، بیا وروسته داسې، یعنی کله چې موږ غواړو یو ځای نازک راولو، نازک یې ولیکو، هغه قلم یو دم ځینې پورته کوو، یا که چیرې په منځ کې یو ځای قلم سست نیسو چې هغه ځای نازک راسي، باریک راسي. اوس فی او جیم د لیکلو طریقه داسې ده، یو وارې مخکې ولیکئ بیا مې ولیکئ، په دې خاطر چې ښه تمرین سي. فی او جیم تر دې ځای پورې، وروسته دا ځای خو سر یې په باریک قلم، یعنی یو دم قلم پورته کوو چې سر یې نازک راسي. فی او جیم، فی جیم ځې څې خې، دا ټول شکل یې سره یو شی دی، یوازې په ټکو کې فرق دی. اوس فی او خې یو بل ډول هم لیکای سو، لکه اوس چې دا دی ما ولیکئ، دا ډول هم لیکلی سو، او هغه مخکنی رقم یې هم لیکلی سو. یعنی داسې اول فی لیکو، تر کرسي لیکي یو څه لوړ، هغه مخکنی د کرسي لیکي څه لږ لوړ وه، دا لږ ډېره لوړ ده، په دې خاطر چې دا هې یا خې سمه ورسره راسي. نو لیکلو طریقه یې داسې سو. اوس فی او دال لیکو. فی او دال مو داسې ولیکل، یو واره بیا لیکم، فی دا د فی سر سو، بیا وروسته دا د دال داسې، یعنی فی او دال سو. فی دال زال دال، دا ټوله دا چې اوس ما ولیکل طریقه یې داسې ده. اوس فی او ری لیکو، فی او ری داسې ده، فی او ری، ژې ژې ړې، دا ټول شکل یې داسې دی، یوازې په ټکو او په ټکي کې یوازې فرق دی. فی او ری، دا فی او ری سو. فی او ری یو بل ډول هم لیکلی سو، هغه داسې چې فی مو ولیکل، لاندې راځو داسې پورته کوو، یعنی دا ری هم په پښتو کې کارول کېږي. څنګه د لیکلو طریقه داسې، دا د فی سوه. اوس لاندې راځو،
دا یو حرکت و. اوس داسې یعنې دا شکل چې مو ولیکئ لاندې داسې راځو بیا داسې پورته کوو ف او ر سو. داسې اول یې داسې لیکو. اوس دا ف او سین دی یعنې ف مو ولیکل اوس مو سین ورپورې وموښلاوه ف او سین سو. یو وارې بیا لیکم چې ښه تمرین سي. ف اوس سین ورپورې موښلو. د سین د غاښونو دا څوکې باید ښه تېروي چې ښه ښایسته معلوم سي. ف او سین شین شین دا ټول شکل یې سره یو شی دی یوازې په ټکو کې فرق دی. یوه خبره زه باید یادونه وکړم چې د الفاظو پر تمرین باندې تاسې ډېر وخت باید تیر کړئ، ډېر وخت پر صرف کړئ، ډېر وخت تمرین پر وکړئ چې الفاظ مو ښه سم سي. په ډېر تمرین باندې الفاظ سمیږي. زه په هره برخه کې تکراروم چې ډېر تمرین الفاظ ډېر سموي. ف او سواد مو ولیکئ. اوس ف او سواد مو څنګه ولیکئ؟ یو وار بیا لیکم. ف او سواد لفظ زه یو وار بیا لیکم چې ښه تمرین سي. ف او سواد. ف مو داسې ولیکل یعنې اوس سواد ورپورې موښلو. سواد داسې بیا داسې یعنې سواد داسې هم لیکلی سو. که چیرې موږ ډېر ځای ولرو داسې غټ هم لیکلی سو او دا ښایست هم لري. خو یوه خبره هم باید په ذهن کې وي چې په الفاظو کې که څوم موږ ډېر ځای ولرو باید ډېر الفاظ کش نه سي. یعنې داسې نه وي چې په یوه جمله کې دوه درې وارې لفظ کش سي، غټ ولیکل سي. داسې سمه نه ده. ف او توا مو ولیکل. ف او توا مو څنګه ولیکل؟ یو وارې بیا دا دې لیکم. اوله حرکت یې ف وه، بیا مو توا ورپورې وموښلوله. توا داسې، اوس داسې او بیا داسې. یعنی ف او توا سو. ف عین دی. ف او عین. ف اول ف ولیکل، اول حرکت داسې و یعنی ف بیا داسې، دا عین سر په پوره قلم وروسته بیا نازک او دا ځای داسې، دا یې ناست دی. ف او عین سو. ف او ف. دا ف او ف سو. اوله ف ده، دا بل ورپورې مښتې لفظ هم ف ده. یعنې اول مو ف ولیکل. ف او قاف سو. ف او قاف. ف او قاف یو وار بیا لیکم. ف او قاف. ف او قاف که چیرې تاسې داسې غټ ولیکئ هم یې لیکلی سئ، که چیرې ځای وي هغسې غټ هم لیکلی سئ چې ښایست هم بیا لري. ف او کاف دی. ف او کاف داسې مو ولیکل. یو واره بیا وروسته زه لیکم. ف او کاف. ف مو داسې ولیکل. ف مو داسې ولیکل. کاف اوس یې دا لاندې ځای، دا لاندې ځای د ب په ډول دی. یعنې ب او کاف دغه لاندې ځای فرق نه سره لري. ف او کاف. ف کاف. دغه ډول کاف هم لیکلی سي. که چې د دې فرق دا دی چې هغه بل کشوکی لري او دا یې نه لري. ف او لام. ف او لام سو. اوس ف او لام یو وار بیا لیکم. ف او لام سو. ف
فی او میم اوس لیکو فی او میم داسې ولیکل اول فی مو ولیکل بیا مو میم ورپورې مو وشلاوه فی مو ولیکل او بیا مو میم ورپورې وموشلاوه اوس فی او میم یو وار بیا لیکم دا ډول فی او میم هم لیکلی شو او یو بل ډول هم شته لکه دا اوس چې زه لیکم فی او میم یو داسې حرکت چې تر کرسي لیکې لوړ لیکل کیږي یعنی فی او میم داسې هم لیکلی شو څنګه داسې او بیا داسې فی او میم اوس فی او نون لیکو فی او نون مو څنګه ولیکل اوس یې زه یو وار بیا لیکم فی اوس نون ورپورې موشلو دا نون سو فی او نون یعنی په تیرو برخو کې که تاسې وګورئ ما په هغه کې د الفاظو د لیکلو هغه ترتیب ډېر ښه واضح کړی دی تاسې هیله ده تاسې تیرې برخې هم در سره وګورئ چې د کلام حرکت درته معلوم سي په لومړنیو برخو کې د کلام د حرکت په باره کې ډېر معلومات خپره سوي دي یعنی که چیرې تاسو ته سوال پیدا کیږي چې یو لفظ څنګه لیکل کیږي کوم ځایه پنډ او کوم ځایه باریک راځي په مخکنیو برخو کې دا شان واضح سوي دي فی او نون مو ولیکئ غټ فی او نون مو ولیکئ بیا مو فی او واو ولیکئ اوس فی او هی لیکو یعنی فی او هی مو ولیکله فی او لام دی دا فی او لام الف دی فی او لام الف موږ څه ډول ولیکل داسې فی مو ولیکله اوس مو داسې پورته کړه لکه الف چې ورپورې موږ تر دې ځای پورې دا سر یې داسې نازک باید راسي د لام الف او د دې ځای څخه دا بل الف شروع سي دا د نس الف وروسته بیرته شاته راځي دا فی او لام سو لام الف اوس فی او لام الف یو بل ډول هم لیکلی شو هغه داسې چې داسې راځو بیرته شاته ځو او داسې هم لیکلی شو فی مو څه ډول ولیکل داسې راځو بیرته شاته ځو او بیا داسې فی او لام الف اوس فی لیکو فی او یې سوه یعنی فی او یې داسې لیکلی شو فی او یې یو بل ډول هم لیکلی شو چې هغه که چیرې ځای ډېر موږ ولرو او د ښایست لپاره هم کارول کیږي هغه لیکلی شو یعنی اوس فی او یې یو داسې لیکلی شو چې لږ ځای که ډېر موږ ولرو فی یې ورپورې موښلو یوازې په دغه لاندې برخه کې څه نه څه فرق دی فی او یې خدای دې وکړي چې تاسو پر الفاظ باندې ښه تمرین وکړئ او که چیرې تاسو ته د الفاظو د لیکلو په برخه کې سوالونه پیدا کیږي یا پوښتنې ولرئ او یا ځینې الفاظ نسئ لیکلی هیله ده په کامنټونو کې راته ولیکئ تر څو مشکلات حل کړو او د لیکلو سمه طریقه یې زده کړو له تاسو څخه هیله کیږي چې افغان ری چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې زنګوله بټن هم مه هیروئ ترڅو هر ویډیو تاسو ته په ډیره اسانۍ در ورسیږي